1 بیخي غټ نومې دی که نه 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 دې هم نسله بیا ماته لیکي روانه واستو No co-host assis. Request random request no ورزي. ته پالو کا تاو پالو کی ته پالو کا ما follow کو. ورشو ته سنا کوکو پالو کا ورشه لارې راواله مړه واجري د پرون ورته تا مناسي وای دا سم وزیر اعلی سره د قسم په خدای وادي ورید دا ایڈی ما پالو کا ورته سنا کوکو پالو کا وری سنا کوکو زستا ایڈی ور لګم زما آیډي ورته. باتور صاحب دا پالو کا زما دا ایڈی پالو کړي زما د ایڈی کې ما سره په دې کې لایف دې کې خو لایف نه لارې راوستو یا لکه دا پالو که دا د لایف دا به دې راواخلي لار دې راواله ای پالو کړې نو ته خو ټولو مړو سره ویډیوګانې جوړې کړې دي زوی نه فالو یې نه کړم. شین غم دی قسم او دی وایي پلار یې نشته رابعه ولیواله که اوده به یې وادي اورېده اوده به یې پابسي صحیح مخ ولاس ولې اوس بله ورځې پلار موډ برابر نه دی دی ورله موبایل ولې مخ نه ونیوله وادي اورېده د سړي زوی کالم ورته نزي کنه وشته که نشته ورسره نه یم مینوال نه یم دوستانو زی مینوال نه یم لرې که یاره دا خلک وادرېده ما سره وادرېده چلبازي کوي نه نه یم مینوال نه یم لرې که یاره نه یم مینوال وادرېد زه ورته یم سنا کوکو پالو که نه پالو کوي وې زه خو دې چیچم نه خو راخلم دې دلته دومره یریږي رانه نشته یو تیر شته ولا دوستانو وادرېد تیر شته لرې که وادي ورېده وې بیا مې انفالو که خیر دی پلار یې نشته نو په زوی زه څه کوم وادرېده زوی خو اکټر نه دی هغه د مدرسې چڼی دی دا څوک اکټر دی کېدای شي د پلار رګونه یې پکې نشته د پلار رګونه په ده کې وی نو ښه به وی که نه دا شو تا زما بېزتي وکړه زه دې فالو نه کړم آی هیټ یو نه نه ته نه لیدلی خیر دی زه به تا پسې ډرامه جوړوم ډرامې کې به تا ذلیله کوم د ده د پلار سره به زه اکټینګ کوم دوستانو که د ده نه ما ونه ګټلو زه به د ده شاګرد یم دا اوس زما استاد زه به یې هیروین به پکې ما واخلې نه ځان باندې به دې اچوم نه هلته خلک اکټینګ کوي هغه زه به داسې غورځېږم سوري جیا به والې جیا به راته اوس ووایي اجدۍ راوالم هغه غټو دغه لیما یادې غټو دغه وال نه ولا د دې د پلار زه مینهوال یم ما درې اوس یې نه یم اوس ولې نه یې بس زه دې واوړېدم وروره بس زه یې فالو نه کړم زه یې نه یم تیر شو ترې او دوستانو والله وادي اورېده ولا که وادي اورېده ما ولسمشر ته دونه صبر کړی زه خو یې وادي ریسپیکټ کوم واقعیت د مینې محبت نه یو جهان مننه
وشې کوو گیم کوو کوم ګیم ولې تا کله کمې جینۍ سره داسې جنګ کړی کوم شي نه ښکاري مړي مونږ ته تا موبایل دغه نیولی دی دا څه دي تا کله جینۍ سره داسې لږ لاندې کا لږ لاندې کا نور هم لاندې کا دا څوک ده دا ویډیو دا ویم کله د جینۍ سره داسې جنګ کړی دا مې کړی دا بل ورځ خو په تانو کانې لګېدلي وو هغه ما سیریس جنگ کړی و مینې والا جنگ مې نه و کړی کور کې که بهر لاسونه مې ټول شنه دي ورېږه نادیه ګل اخلم صبر وکړي دوستانو کوم ادامه ته خو نه ښکاري ولې نن ټول پښتانه اکټرانو پسې ګرځي خلک یې غواړي والله که زه یې وادي ورید راغلم وادي ورید د زما صرف د شاهد خان سره لږ کار و وادي ورید والله نو ستا په انتظار کې کړله تېره ما ټوله ورځ نو ستا په دا اوس سونګ دی جیا جی ظالم تر ټولو ورځ کیر خوښي تا کیر خوښي کیر هغه کرک سره ده اوس بلیک ولا غزله جاوید ښایسته جینۍ وه وادي ورید خدای پاک واغل غزله جاوید نه پېژنې هغه ډېره مخکې مړه شوې ده زه ډېر پخوانی اکټر یم تاسو ما نه پېژنئ د نه سړي زامنو ولې تاسو ورځو کې چې یوټیوب شروع کړی هغې کې چې د اکټینګ کولو بھائی رښتیا ته ما ته راشیر که د ویډیو ګانې امرتان عالم پکې شته والله مړی یوټیوب واخواړي وادي ورید ما سره ولاکه واخې زه ته قسم خورم دا اوس دې لایف ته زه په څلوري راورسېدلم په خدای جیا امرت خاصه بدنام دی امرود خواست بدنام دی ټول چین والکه हाँ वही सी साहब देख څنګه حال دی یار ته د سنا کوکو پالو که چې ته دې اکاونټ کې ما سره هغې اکاونټ کې چې د سنا کوکو دې راته راوالي ته د پلار جان ما سره وغږو که نه یار ولی الله پلار مې چې کم دی هغه سره ما خبرې وکړې خو اوس دا اکاونټ ما کولو په اکاونټ باندې تالی لګېدلې دي دا به زه اوس کولاوم ما د چا پاک او ما موبایل دلته غوښتې نیو د چا په اکاونټ د پلار افیشل د پلار مې افیشل چې کوم اکاونټ دی که نه یا لکه د پلار په اکاونټ دې څه کې ستا د دې نه خو یم بوتال ښکاري که نه زه سعودي عرب کې یم که نه رب دې لکې وکړه زه سعودي عرب قسم په خدای زه به تا ته میسجونه مسوروم بلکې په دې به سینډ کړم هغه چې کوم دی ما ته وویلې صحیح ده زه لایف راشم خو هلته ما چې د دا اکاونټ کولو په دا اکاونټ کې وروره دلته تالی لګېدلي دا ورته کولاوم زه اوس هم د ده اډی نه لایف کړم د پلار اډی نه څنګه لکه تالې لګېدلې دي ته راشې زما د اډی باندې ما فالو که راشې زه ګپ لګو ځه زما اډی زه د دې په پلار باندې چا تعویضونه کړي دي چې د چا مینهوال یم هغه خدای غر کړی شاهد خانه لاړې په دې ځوانۍ در باندې چا تعویضونه وکړه الله غرقه شو وګورم دا شاهد خان څوک دی د لس سړي لري چې بیا دې خبره په صفا خولې واخله او دس وکړه دا یو دی چې دې بریتونه وینې څاڅي وینې څنګه اکټینګ به دوی کولو دې بریتونه دې وینې څاڅي ولې ولا